سلامونه جوړ تازه نن غار حرا ته روان یو. تاسو پوهیږئ چې غار حرا هغه غار دی چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پکې په لومړي ځل جبرائیل علیه السلام د اقرا وحی وکړ. غار حرا ته په دې ځینو باندې خلک ورخیږي او ما ته وویل شو چې په دې ځینو به 1.5 ساعت 2 ساعته مزل کوي او هغلته بره د غره په څوکه کې غار دی، هلته به ورځي. نو موږ هم تکل کړی دی، مزل به کوو 1 ساعت 1.5 ساعت. نو وبه ګورو، موږ سره پاتې شئ چې د دغه خوږ سفر په جزیات مو خبر کړم. په دې ځینو باندې به وخورو موږ سره. خواله یو په لاره کې مې سپین ږیري زاړه واړه ښځې نارینه د هر عمر د هر رنګ د هر نژاد د هر نسل د هرې ژبې خلک ولیدل چې غار حرا ته په لار. واقعا ډېره سخته لار ده، یعنې اوس هم تاسو ګورئ پوړۍ جوړې دي. حکومت د سعودي عربستان حکومت لاره اسانه کړې ده، خو کله چې تاسو په دې لارې باندې قدم ږدئ، قدم وهئ، لږ داسې 1400 کاله مخکې تصور وکړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغې لارې ته څه رقم راته و. دا غرونه چې هغه وخت کې داسې لارې پکې نه وې جوړې، پیغمبر به څنګه قدم وهه او څنګه به د راز او نیاز سره د خدای تعالی سره د خبرو لپاره د خپل عبادت لپاره دغه غار ته راته. خو جالبه دا ده چې دا غر بیخي د غره په یوې څوکې کې دی او دا هم واقعیت دا دی چې دا رښتیا هم د بشر فکر په دې مسایلو نه رسېږي چې پیغمبر د خپل عبادت او ریاضت لپاره د مکې په دغسې یو موقعیت کې او د غره په څوکه کې داسې یو ځای انتخاب کړي. بدي اللي تدير يمشيها بقى من صورة فكرة ماما شرا دا نو د غار حرا ته چې ورننوځي دغه لږ تخ غوندې یو ځای دی، هلته د مسافرینو زیارت کوونکو لپاره، حاجیانو لپاره وړوکی کوچنی بازار دی. تسبیح، اوبه، لیمو. دلته ننوځي خلک، په دې لارې ننوځي. एक फोटो खींच दीजिए। بالاخره تقریبا
50 دقیقې قدم وهلو نه وروسته ورسېدو. جالبه دا ده چې دې لارې باندې د تګې سورې باندې زه نه پوهېږم چې اوسنۍ لاره یې ورته جوړه کړې که هغه وخت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته په همدغې لارې به راته. نو دا لاره ډېره تنګه ده، ډېره تنګه ده، حتی که دا خوا یو کس پکې روان وي ته بیا نشي کولی چې مطلب یو طرفه به یو کس به ترې راوځي بل به بیا ننوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. کلم په خدای مگر یو خبره پکې ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم थोड़ा सा रुकिए भाई रुक जाना देंगे तो निकलेंगे ना बस नहीं आप निकलो भाई आप एक मिनट रुक जाना मैं निकल कर आपको हो जाएगा صح एक मिनट जो भाई निकल तो रुक जाओ. استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله توبه. اوه ماي جاد. زما اول ځل چې داسې په غرونو کې داسې په سموڅو کې په تنګو لارو باندې ننوځم. الحمدلله اول ځل دی خو مبارک ځای دی، ارزښتناک ځای دی د مسلمان لپاره او زما لپاره. ټول خلک اوس لاین کې ولاړ دي، یو ورځي هلته غار حرا ته ورنږدې یو. خلک ټول ولاړ دي. د غار حرا په خوله کې ولاړ یم، ډېره سخته ده، دومره خلک ولاړ یا دومره په سختۍ سره خلک ننوځي، ډېر بې نظمي ده. متاسفانه به ووایم مبارک دې ته خلک روان دي خو ډېره بې نظمي ده، مسؤلین نشته، څوک نشته چې دا نظم راکړي. په هر حال دا خبرې بیا وروسته کوو. هغه غار حرا ده، زه په نوبت کې ولاړ یم، توکل په خدای انشاءالله چې وبه ګورو که د الله رضا به یو 2 رکعته لمونځ به هم پکې وکړو. आगे हो गए ज्यादा आगे पीछे हो जाए. توکل په خدای چې وځي مشکل دی. بس لا خلوا مجال الغير الله الله पीछे से सब घुस रहा है नीचे से. अल्लाह الحمد لله ذاكر اغلب الله اكبر ان شاء الله. الله اكبر الله पहले बोल کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د غار حرا د پاسه ځای دی. خلک په نوبت ولاړ دي، لا هم ډېره سخته وه ننوتله، سخت و. بس الله پاک زموږ نصیب پکې کړی و. عجیبه ده عجیبه ده چې راشئ دې غار ته سفر وکئ، ننوځئ، لاره وګورئ چې اوس 1400 سبا د 1400 کاله وروسته دومره په سختۍ سره انسانان دلته دې غار ته راځي. تصور لږ وکړئ چې هغه وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم به دلته راته خوراک او بانات به ځان سره اخیسته، 4 3 5 ورځې به دلته وای ریاضت. الله اکبر. په همدغه ځای کې په همدغه غر کې جبرائیل علیه السلام ورته راغلی دی او اقرأ بسم ربک الذي خلق آیات ورباندې نازل کړی دی او د همدغه ځای نه د قرآن د نزول سلسله شروع شوې ده. الله اکبر. زه ځان یو خوشبخت مسلمان ګڼم چې په دغه ځای کې ولاړ یم چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی شوی، اسلام پکې پیل شوی، جبرائیل راغلی او څه